الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. بنظم سپارہ دا سورة النساء او یو سلسلورم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کی اللہ جل شانہ ذکر کړل چې کله مسلمانانو یو موقع باندې منځ کاو نو کافرانو ویل چې چانس رانه مس شو، آینده چې کوم د منځ وخت نو په دې مسلمانانو باندې موږ په یو ځل باندې حمله وکړو. نه الله د صلات خوف هغه طریقه دا ذکر کړه چې کله تاسو منځ کوئ په یو امام پسې نو ټول به په منځ باندې بیا نه ودرېږئ، دوه ډلې به جوړه کوي، دا یوه ډله به په د امام پسې ولاړئ، دا به په د امام پسې په دوه رکعاته منځ یو رکعت منځ به پسې وکړي او په څلور رکعاته منځ دوه رکعاته منځ به پسې د اوله ډله وکړي. دا به لاړ شي بیا د دشمن طرف نه او دا بله ډله به راشي، دا به قیام دا به دا په د امام پسې وکړي، بیا به دغه ډله لاړه شي دشمن طرف ته او د اوله ډله به راشي خپل منځ به پوره کړي، بیا به دا لاړه شي دشمن طرف ته او دا بله به راشي خپل منځ دا به پوره کړي. اوس په دې آیت کې الله جل شانو فرمایي ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، تاسو سستی مه کوئ په تلاش د یو قوم کې، قوم نه مراد کافران او مشرکان دي. ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون، کچرته تاسو زخمی کېږئ او درمن کېږئ، تاسو ته تکلیف در رسیږي نو فانهم یعلمون، بشک دا مشرکان او دا کافران دوی هم زخمی کېږي، دوی هم درمن کېږي، تکلیف ورته رسیږي، زخمونه ورته رسیږي. او وترجون من الله ما لا يرجون، او تاسو امید ساتئ د الله نه د هغه څه چې دا کافران امید نه ساتي، ځکه که ته زخمی شي تا ته به اجر او ثواب میلاو شي، د الله رضا ورته میلاو شي، جنت ورته چې دا میلاو شي، او کافر ته دغه هیڅ هم چې دا نه میلاویږي. او بیا دغه کافران د هغې باوجود چې هیڅ هم ورته نه میلاویږي د مسلمانانو ته د تکلیف رسولو کې هیڅ قسمه کوتاهي نه کوي، نو بیا خو ته ځان ته مسلمان وي، نو مسلمان دا به زیات کوشش کوي ځکه دته د الله رضا میلاویږي، اجر او ثواب دا ورته میلاویږي، جنت هم ورته میلاویږي، نو بیا به دا سستی دا نه کوي. نن مسلمانان ډېر زیات انتهایی کمزوري حالات کې دي، ایمان هم ډېر زیات انتهایی کمزوري دي. موږ ته علما وایي بار بار چې اسرائیل دی په مسلمانانو باندې فلسطینیانو باندې حمله کړې ده، د هغوی ماشومان یې پرې نه ښودل، د هغوی زنانه پرې نه ښودل، د اختر په ورځ باندې موږ دلته اختر وکړو، هغوی بمباریانې وکړې د فلسطین په مسلمانانو باندې. وای تاسو د دې فلسطین د دې اسرائیل د پروډکټس دا مه استعمالوئ، کوکا کولا مه استعمالوئ، پیپسي مه استعمالوئ، دا ډیو مه استعمالوئ، د دوی چې کوم اشیا دي دا مه استعمالوئ. دکاندار هم هغه 10 او 50 روپو ګټې ته پروت دی، ښه دقه راوړي په دکان کې، دا ورسره پروت دی، دا زمونږ ایمان دی. لکه د دې مثال خدا سي شو لکه موږ د اسرائیل د پاره په خپل دکان کې یو بکسه یې خودلی او چاندا ول جمع کوو،
د دې کوکا کولا او د دې پیپسي د دې پروډکټس هغه ګټه چاته ځي اسرائیل ته ځي هغوی بین مسلمانانو خلاف کې دا استعمالوي نو موږ ورسره امداد کوو که نه کوو ورسره یو دکاندار دا سوچ نه دی کړی یو نوجوان دا سوچ نه دی کړی ښه د کوکا کولا او پیپسي او د هغوی چې کوم پروډکټس دي ډیو وغیره دا استعمالوي موبایل باندې دا شیزونه راځي چې دا مه استعمالوئ د دې ګټه دا دغه اسرائیلو ته ځي او دغه اسرائیل د ستا خلاف کې دا استعمالوي د مسلمانانو خلاف موږ سره هېڅ غم نشته موږ به الله له سبا له څه جواب ورکوو نن مې د یو عالم بیان اورېده نو هغې نبي علیه الصلاة وسلام ول په خوب کې راغلی هغه خوب یې بیاناو چې امت مسلمه ته دا خبره وکړي یعنی تقی عثماني صاحب داسې چې کوم نور اسلامي یعنی مشران دي وایي دې علماو ته دا پیغام ورسوئ چې دې خلکو ته ووایي چې تاسو د دې خلکو دا پروډکټس نه استعمالوئ او که تاسو د دې دا پروډکټ استعمالوئ نو بس دا زما د امت نه دی بیا زما د امت نه دا نه دی نن موږ دا ښه بس کولم کله ته ورباندې دا شیزونه استعمالو نور اوس خو زموږ نه کېږي دعاګانې به له موږ نه غواړو نو کم سے کم د دې د پروډکټس نه چې هغوی ته فایده کېږي او هغوی ته د هغې فایده رسېږي نو د دې شیزونه موږ احتراز وکړو دکان کې را سره پراته دي د دکان نه دا ختم نوجوان رور دا بس دا بچې نو ناخلو ځکه اسرائیلو ته زما د جیب نه پیسې نه دي چې اسرائیل بیا دغه زما خلاف کې دا استعمالوي د دې شیزونه نه موږ څه کوو دا احتراز دا به کوو نو هغوی د مسلمانانو یعنی تکلیف رسولو کې څه کمی نه کوي نو ای مسلمانانو تاسو هم څه وکئ د دې کافرانو د دې قوم په دې کې سستي مه کوئ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله جل تعالی علیما فها حکیما او خاوند حکمت بس نن به دې باندې اکتفا ولا تهنوا او تاسو بزدل کیږئ مو فی ابتغاء القوم فتلاش د قوم کی یعنی مراد کافران او مشرکان دي ان تکونوا تعلمون کچرتا تاسو زخم کیږي او دردمن کیږي فانهم يعلمون پس بشک دین دردمن کیږي کما تعلمون لک څنګه تاسو دردمن کیږي وترجون او تاسو امید ساتئ من الله د الله نه ما لا يرجون چې دوی امید نه ساتي وكان الله جل تعالی علیما فها حکیما خاوند حکمت ولا تهنوا او تاسو بزلکی گئی موفی ابتغاء القوم پتلاش دے قوم کی یعنی پتلاش دے قوم دے کافرانو مشرکانو کی ان تکونو تعلمونا کچرتا تاسو درمن کی گئی فإنهم یعلمونا پس بشکا دویم درمن کی گئی کما تعلمون لک سنچی تاسو درمن کی گئی وترجون او تاسو امید ساتی من اللہ دا اللہ نا ما لا يرجون اغا چودی امید نساتی وكان الله جل تعالی علیما فها حکیما خاوند حکمت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمعت اور پریوانی فرفر عمل کولو توفیق راکی دا درس خپل دربارې لیکي قبول او منظور کی الله اخلاص طهارت تقوا را تر نصیب کی ستا درسه زندگی چې د غره تر نصیب کی خپل رحم کرم فضل الله باندې وکي د خپل قهر د غضب د غصې نه محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه